عمر رضی الله عنه مسلمان و عمر رضی الله ورکی ما ویا کافریږي كتير علي رضي الله عنه يا أهل بيت ورت رضي الله عنه ويلو إمام صادق وإمام باقر رضي الله عنه ورت ويلو أيا عليه السلام ويا بغندوشا لاس بسينا كيك دا پوس دا غوي نوم واخله وخلو په زمزم ما کیلو منځه بعد غوي نوم یې هغه کا برو چې خدایان دي د اهل سنت والجماعت خدایان نه دي امامان دي د مونږ ولیان دي تاسو دومره جاهل یو چې د امام او د خدای فرق نه کوئ دا خلومي پریمي زله ودرې صبر دا ګور زدي امام علي رضی الله عنه ته دومره قدر لري وګوره دا زمزم وبدي امام علي عليه السلام كإمام باقر عليه السلام كإمام صادق عليه السلام أبو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه غم كافران سوي دي نه هغوی کافران سوي نه دي هغوی هیڅ کله دا خبره به نه کوي کمی دي تاله کتابنا کمی داوود دي تاله کتابنا علي عليه الصلاة والسلام امامت نه مني هغه ته هیڅ کله امام صادق امام باقر هیڅ کله هغوی رضي الله تعالی عنه وایي ايوه الله ډیر لوی مقام لري کریتا امامان الله الله قرآن کې رضی الله عنهم ورتویلی و بیا هغوی چاته ویلی ده هغوی اهل بیت ته ویلی ده که عمر و ابو بکر ته ته اهل بیت ته راوخې زه بیا ابو بکر و عمر ته دروخیم راوخې چیرې الله قرآن کې اهل بیت ته ویلی رضی الله عنهم ګوره هغوی د اهل بیت په شان همدومره ما ته کفایت کوي چې الله متعال قرآن کې راوخې بل فاطمه قرآن کې راوخې يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ده طهارت مخدي توصي قرآن ده تطهير ده طهارت مقام چې الله هغوی ته آیات یې وایا آیات یې وایا ده مو ته کفایت کوي چالو کېږه آيات شريف لسر وای دغه آيات انما يريد الله دا لسر وای الا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله دا دي آيات سر نه ده ته تر اوسه دي آيات په سر نه پويږي غرق سي آيات سر وایا اوس درته وایم نو وایا البته زه حفظ نیم دا آیات حفظ نیم دا آیات او کامل حفظ نیم زه خو مولایی نیم عالم نیم زه خو درته وایم د آیات مز دي څنګه راخیستل د سر او پای دی نه دزده نه دی سر زده نه دی پای زده او منز نه دی دوه ټکی درې ټکی را اخیستل دي وتم رضي الله عنه اخذ زبي درته وایم دا آیات سیده دا غالبا 45 لمبر آیات ده دی سورة الاحزاب 22 سفاری سر ده وقرن في بيوتكن رواخل تلاوتي وکړه اله زرکه اوس راوړم راوړ مکه مسلمانانو لی به دا قرآن په باندې وایو ثواب په یو ګرځم په ټول عمر به قرآن نه ویلی ما څه د ویلو دا خو کنځړی کوي دا خو شیعګۍ دی کنه اوس چې ته خبرې کوي دوی درته هغه کوي شباسي روایت راوړه خو آیات وایا نور څه اجراګانو غوندې غږیږي ما درته وایم چې قرآن تلاوت په وکړې ثواب په وکړې هغه چلاک مچاوه غلی سه ابجي صاحب قربان مسلم رب مزلون درته خوشاله که سم یې ورباندې وچرخوئ سم دی ابو بکر بچانو دی عمر بچانو دا قصې به زه نن په دوی باندې داسې ثابتوم دا ټولو مؤمنانو او عام و شیعو ښه راته غوږ سي رئیس صاحب مننه قربانه که مسلم رئیس جان رب مو سرلوړي کړه راځه په خیر وایه اله سورة الاحزاب 22 سفاره ده 45 نمبر آیات ده غالبا دغومره به وي انشاء دا د پیدا سو
وقرنا یا په لمبر کې د 33 لمبر آیات ده 33 لمبر آیات ده ښه 33 لمبر آیات ده د سورة الاحزاب 22 سفاره د 22 سفارې سر درته وایم الله دې تاته هدایت نصیب کړي سيوسي آيات نمبر سيوسي بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية نادى همدازة كنا دغدخ ولا تبرجنا جاهلية العول ولا تبرجنا لدي زي رواية ولا تبرجنا تبرج جاهلية العولى وأقم الصلاة وآتينا الزكاة جاهلية الأولى نادى دغس دا حسینیات نه دي سوري پکې پورته ورځي زنجیران وه دا قران د قران سم وای دی الله بنده یا الله کتاب ده قران سم وای خبره تا غوښه زویل غړیږي نه يم ګرځوي قران سم وای الا تشرميږي نه ک امام علي د ویلو چې زخاري نه یم زمولا نه یم امي خلق یم صبر اوس د علي حیدر بچی ته وګوره زه درته وایم بیا داسې تلاوت کا کړي داسې تلاوت وکړل په خدای قسم زه خو دوستانو اجازه راکوي بیا دوی ته ورزماتي بیا نورې دغم پسې کوم نه مونږ ټول در سره وقص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وهذا يريدوا ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله دا كتاتا بورز قيامت علي رضي الله عنه ویل چې ايش شرمېدل یو آیات خو به دی په قران کې زده کول چې مو په باره کې انما يريد الله راغلی دا خو به دی زده کول غرق سي ته به څور ته وای ما ته خو کې ویل زبورتم سي دا سلام وخت علي عليه السلام ما ته د ناغوړي چې قران خاپ تجوید وایا ما ته هیڅ عمل وکا تو اوس خاپ تجوید ویلو خو عمل نه کوي په دې کې تو سم راځه یاري وایا آیات شریف وایا راځه شنو صدوایم قرآن وایا دا آیات شریف وقرنا خبره تا وکسا ته عمل وکا قرآن وایا وس عمل پیکو قرآن وایا وقرنا إنما يريد الله عمل پکې کا بس داسې پخلو خایسته جوړه کړي عمل پکې نه کوي د علي محبت تا سره نه ده هم ته په سر دوي هم ته په د تا په قوري هم دا څنګه محبت چې ته قرآن نسی ویلای مو دې و شرمول
يا لا كتاب وايا قرآن وايا أنا دا مايك تسو مايك يا وازو زرتك وما لا زركوا دا لوګرای شو الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية ولا تبرجن ندى ولا دا غلطت دا غلطيجي ولا تبرجن تبرج الجاهلية العولى عولى كسمك عولى ولا تبرجن ولا تبرجن تبرج الجاهلية صحيح شو تبرج الجاهلية زبسي ما ادري جاهلية الأولى أولى جاهلية الأولى شابس ديك رخا ازنا مې دې کړې خو د تا عقل کې څه مشکل راغلی ده اوس بلجه قربانه کړی شم نه تا په زړه کې دومره ده چې د هغه آیت هم تا باندې تاثیر نه کوي ولې دومره کینه لرې په اهل بیت باندې دا آیت د اهل بیتو په شان کې را نازل شوی ده او ادم نه مني دومره کافر یې افرین سیده کنه دا آیت ټول د اهل بیتو په شان کې را نازل شوی کنه ټول قرآن ده وقرنا د دې معنا څه شي ده وقرنا معنا یې وکړه ومورد المسلمانان و د اهل بیت په شان کې را نازل شوی وقرنا د معنا څه شي ده وقرنا یعنی ځانونه وقرنا د تاسو په سر کې وایي خبره تا غږ ماتم برس کې ستونه وي وقرنا ترجمه وکړه قرنا یعنی پاتې سوی په خپل کور کې تابس افرین تاسو پاتې سوی په خپل کور کې امام علي رضی الله تعالی جل وعلا وایي په کور کې پاتې سنو د دې باندې ولې راوتلی ده اوس غوږ ساده فارسی باندې درته معنا کوم ما پښتو دومره نه دي چې دا درته معنا بل ځای ته مسلمانانو غوږ مو ده که مو غوږ نه ده وایي دا آیت د اهل بیتو په شان کې رانیزل شوی موږ منو سید وقار نه وایي په کور کې پاته سي دا امام علي رضی الله ولې د قرآن مخالفت کړی د سي د باندې جنګونه کول ګرځېدل را ګرځېدل وقرن فی بیوتکن آیا فی بیوتکن علي رضی الله نه یې ښځه جوړه کړله دا ګوري ټول ضمیر د ښځو خواته راجع ده وقرن امهات المؤمنین ورته الله وایي اصلي خبره ما ته درته ویل چې زه عالم نه یم زه قاري نه یم زه عامي خلک یم ته هېڅ په خبره باندې نه پوهېږې دا د عمر فاروق توهین دي چیرې زده کړی ده دا د صحابه توهین دي چیرې زده کړی ده دا د صحابه په شان کې ګستاخی دا د رسول الله د امهات المؤمنین په شان کې ګستاخی مو چیرې زده کړی ده دا توهین سپکاوی مو چیرې زده کړی ده په قرآن کې بیا ړوند دی په قرآن کې بیا کوڼ یې دلته اوس وایي رضی الله وایي اهل بیت ته الله ویلي رضی ته په دې آیت کې رضی الله عنه ستا راوښیه خبره تا غږ سما درته ویل چې الله متعال د اهل بیت په شان دومره ویلی ده چې ویطهرکم تطهیرا دا ماته کفایت کوي بس صحیح ده د اهل بیتو په شان کې راغلی دي چې ویطهرکم تطهیرا دا شان کافي ده کنه دا د خبره دی وکړه یعنی ما ایمان کې همدا چې زه ایمان لرم يعني دا د اهل بیت او فضیلت ته قرآن کې ورته ویلي ويطهرکم تطهیرا دا د اهل بیت او فضیلت ده کنه کمی اوس د صحابه په شان کې همدغسې الفاظ چې ويطهرکم کمی همدغسې الفاظ د صحابه په شان کې په قرآن کې درته وښودل بیا یې منې د قرآن کې په همدغه قرآن کې راوړه راواخله صورت راواخله علی قربانک مسلم رئیس جان رب مو زړګي درته خوشاله کړه رب جل وعلا مو سرلوړي عزت نن مو له ټولو خواو را محاصره کړي دي د ابوبکر او د عمر بچانو نن به که خدای کې ویل د دوی راسه سورة الانفال راواخله سورة الانفال نهم سفاره او د سورة الانفال
د سورة الانفال 11 نمبر آیات راواخله 11 نمبر آیات راواخله 11 مرګ تاسو مو ویده کیږئ تاسو سکرین ټکوئ ها ویده کیږئ ما رب مو سر لوړي سعید انت تاسو وخت دا یو آیات زور سره وایم نور ابابیل تاسو وخت درکوم ها راوادي خستان محترم سلام یو ملت وخت کارته به خبر ما ته بیا څو خبرو اجازه راکړي کوچې سو راتیم درکو ها پیدا دې کړل حسین پیدا می کړی دی الله جل وعلا وايي إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام الله واي ګوره صحابه کله چې د بدر میدان ته نبی علیه السلام سره راغلل د بدر غزا ته دا د بدر غزا کپاس آیاتونو کې ته وګورې وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين دوت ډلې د کفارو او د صحابه وسې سره مخامخ سوې الله ورته وایي چې ای صحابه و هغه وخت در یاد کړئ چې الله جل وعلا په تاسو باندې پرکالي راوستله بیا الله جل وعلا يعني دي امن او بیا وروسته الله ورته وایي وينزل عليكم الله وایي ما نازل کړي دي په تاسو باندې من السماء الى اسمان نه میرا نازل کړل ما ان اوبو می در باندې را نازل کړي دي څه شي لپاره ليطهركم سپاک کړم تاسو ور باندې څو صحابه او مسلمانانو په بدر کې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 314 ابو بکر پکیو عمر پکیو علي حیدر پکیو عباس نو دا ټول مهاجر او انصار او اکثریت برخه د مهاجرو په دې 314 صحابه وکیو الله څو ورته وایي چې ما له اسمان نه په تاسې اوبه را نازلې کړې دي دې لپاره لیطهرکم چې تاسې پاک کړم به په دې اوبو سره اوس غوږ سه ويذهب عنكم او زه لرې کړم له تاسو نه رجز الشیطاني د شیطان پلیتی درنه لرې کړم یعنی مسلمانانو له 314 ابو بکر الله صفا کړی ده عمر الله صفا کړی ده عثمان الله صفا کړی ده علي حیدر الله صفا کړی قرآن وایي امغه الفاظ تکبیر الله اکبر ولله تکبیر الله اکبر ولله اکبر شرک نارم وایه تکبیر وایه اکبر ولله الحمد الله اکبر لا اله الا الله دغه الفاظ دي اهل بیت په شان کې دراړل چې لیطهرکم ويطهرکم دلته الله وایي لیطهرکم ای صحابه باران مې دې د پر در باندې را نازل کړل چې زه تاسو پاک کړم ويذهب عنكم او لا تاسو نه لرې کړم څه شی رجز الشیطاني د شیطان پلیتی د شیطان خباثت در نه پاک کړم آیا دغه آیات اوس د ابو بکر او د عمر د صحابه په شان کې دا قرآن اوس منې اوس خبره تا وکړه قاری صاحب دلته خو اول مونږ داسې سوال ده چې دلته ابو بکر او عمر نوم نه دی راغلی دا یو خبره دا پرېږده دویمه خبره دا ده قرآن پرېږده الله اکبر تاخیر قرآن ما پرېږده دا موضوع چې زه درته وکړم ما ویلې ما چېرته ده ویلې چې قرآن پرېږده الله رښتیا وایي دلته په دې آیت کې چې ای صحابه او ما تاسې پاک کړي یاست په باران سره الله رښتیا وایي دلته
الله رښتیا وایي زه د الله کلام منم زه د تا خبره نه منم چې ته وایې دا خبره د عمر په په بدر کې چې څومره صحابه ول رسول الله سره الله صفا کړي دي کنه دي صفا کړي دي شیطان له پلیتینه الله صفا کړي کنه الله ټول صحابه صفا کړي ده خو دا صحابو چې بیا د شیطان طرف ته لاړل يعني الله جل وعلا يعني الله ور باندې نه پوهېدل دلته ورته وایي چې ما صفا کړه خو الله ته علم نه و بیا وروسته صحابه شیطان خطا کړي دي نه خبره ته غږ الله ته علم ده خبره ته غږ زه د یو خبرې کوم ته بل طرف ته تفسیر او تدبیر کوي ولې داسې کوي خبره ته غږ بل ځای ته تختې کنه زه مجبور یم چې راودې ګرځوم سټرینګ دې داسې راتاو کړم داسې او دغه ځای ته دې راولمه هلته مې بریک در باندې ایښی ده پوښه مې نیولې هېڅ هم نه کوئ سې نه شترنګ تاو کوئ سې هېڅ هم نه کوئ خپله خبره کوه ما څه هېڅ تغیرات نه راځي زړه د جام وي کاري صاحب محترم یو 15 منټه خبرې به زه وکړم نور به زه کوشتم دا اوس څه بلا ده دا چا راپورته کړې ده دا چا راپورته کړې خبرې ضرور دي که د قرآن خبرې ضرور دي ودې الله بنده 15 منټه به ته خبرې وکړې دلته د قرآن خبره روانه ده د الله د کتاب خبره روانه ده د الله د کتاب دفاع روانه ده 15 منټه به ته خبرې وکړې لا اله الا الله لا اله الا الله د تا خبرې ضرور دي که د الله د کتاب خبرې ضرور دي کشف الغطاء د اهل سنت والجماعت کنځلې کړې ده هغه متن ماته وښایه ووایه چې هغه متن څه ده څه شي پکې لیکلې ده وای والطعن فيهم من افضل الطاعات دې ترجمه وکړه ته مهرباني وکړه د اهل سنت نامه دلته چیرې راغلی ده د اهل سنت نامه چاته وای وکړی او تا ویل چې په کاشف الغطاء کتاب کې راغلی ده چې اهل سنت الجماعت توهین او تحقیر او کاشف الغطاء څه کوي له امام صادق نبی درته ثابت کړم چې تاسو اهل سنت ته کنځلې وکړي یعنی دا خو غلط وایه کنه وایه متن وښایه وایه کنه صبر اوس یې درته ښیم اوس تلواره مه کوئ ګزاره را سره وکړه گزاره کرو روکه تو په تیاری ده تو ډز را روان دی گزاره موجود گزاره موجود گزاره موجود ہے हमदा से है कैसे है ठीक हो اوس به داسې ډز در باندې کومه چې روایت دیم صحیح ده روایت صحیح قربانه کوم سم کمره می غټه کړی قربانه کوم سم نه غاری شي دا مرآة العقول کتاب دی دا ولیکه مرآة العقول دی چا ده دي شيخ الإسلام محمد العلامة محمد الباقر المجلسي رحمه الله عليه رحمه الله يولسم جلده أو يا مسافة ده سلام لنبر رواية ده ويني وينو مسترقمي الحديث الرابع شو ده صحيح محمد ابن يحيى عن محمد ابن طيب دا سكرين لي غټ کړم دا حروف ښکاره سي درته محمد ابن يحيى عن محمد ابن الحسين عن احمد ابن محمد دا رازي عن ابي عبد الله عليه السلام قال امام الصادق عليه السلام ويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلي اذا رايتم اهل الريب قال تاسي دي شك خلق ولدل اي شك خلق څوک دي اهل سنت والجماعت انتم اهل موږ دوله سلام نه وکسه جاد خبر درته نوٹ کړه در سره اذا رايتم اهل الريب والبدع بدعتيان مولدل خو موږ دوله امامان معصوم نه غنو خو موږ ته بدعتيان وایسته اوس وکسه
من بعد لما نورسته تاسي وایي له دوی نه براءت اعلان کړي وګسه واکثروا من سبهم دوی ته ډېرې کنځلې وکړي والقول فيهم او په دوی پسې دروغ ووایسته والوقيعة وباهتوهم د دوی بې عزتي وکړه او په دوی پسې بهتانونه وتړئ وباهتوهم بهتان پسې ووایسته څوک روایت دیم صحیح او ابي عبد الله امام صادق دی وی رسول الله ویل العیاذ بالله راځه په همدلته خبره ته غاکسه قاری صاحب همدلته خبره ته غاکسه وایم دا چې بهترین تاسو چې خپل مذهب کې اهل الریب وایي چې تاسو دا نسبت ځان ته ورکوئ چې تاسو ځان ته اهل الریب وایي اهل البدعه وایي چې تاسو نور خلکو نه څه ګیله لرئ چې تاسو ته به تحقیر کوئ توهین کوئ تاسو خپله دا خبره کوئ چې اهل الریب مو یو الله بنده دی الله بنده د تا کتاب موږ ته ویلي دی موږ ځانو ته نه دی ویلي د تا کتاب وایي د تا کتاب کنه اهل الریب څوک د اهل الریب څوک دی د اهل الریب څوک دی بدعتیان څوک دی راته تعریف کړه مهرباني وکړه څوک دی د بدعتیان بدعتیان ریب دغه دی الله متعال په قرآن شریف کې ویلی ده الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه یعنی چا په قرآن باندې شک لري او یو قرآن چې دا دغه د کلام الله مجید ده خبره مني د مون خبره ته غږ نه یي چې په مطلب پوه شو یوه اوس دا خو بدعتیان څو قرآن کې شک بول دغه سو اهل الریب سو دا بدعتیان څوک دي بدعت هغه دی چې په دین باندې خپل ځان نه یو څه جوړ کړي او هغه د مؤمنو خلکو د مسلمانو خلک ته رامخوي بیا پیغمبر علیه السلام وایي تاسې کنځلې ورته وکړئ کنځلې مطلب دا نه و چې بهتان ورکې وایي بهتان دا خبره ده ګوره قاري صاحب یو مطلب واکثروا من سبهم بهتان وروسته ده واکثروا من سبهم تاسې وایي ډېرې کنځلې ورته وکړئ کنځلې یعنی شنو یعنی مطلب یې څه ده د تا کتاب د ماته وایي مطلب یې څه ده وایي کنځلې ورته وکړئ د بدعتیانو ته بدعتیان تاسو اهل بدعت یوئ دا هر څوک چې اهل بدعت وي قرآن کې خو الله وایي ستاسې وایي کافر ته لا کنځله مه کوئ قرآن وایي ولا تسبوا الذین يدعون من دون الله رب العالمین وایي چې تاسې وایي کفارو ته کنځلې مه کوئ دلته د تا روایت وایي چې وایي رسول الله وایي ستاسې بدعتیانو ته ووایسته کنځلې ورته وکړئ بېعزتي یې وکړئ د ښځو توهین یې وکړئ او دروغ ورباندې ووایسته دا خبره ته غږ شه قاري صاحب دا د مطلب تا خپل ځان نه جوړ کړی چې پیغمبر ورته ویلی چې هغه اولاد ته هغه ښځې ته هغه لور ته توهین وکړي تحقیر وکړي دا څه وایي دې مسلمانانو دې ترجمه کې اوس غوږ شه اذا رأیتم اهل الریب د دې ترجمه څه شی ده یعنی مطلب دا ده چې اهل الریب اهل شک څوک چې قرآن کې د اهل بیت معصومیت کې شک لري په دې روایت کې خو د تا مصنف د تا امام دا شرح نه ده کړې چې قرآن کې شک کول دا خو تا له خپله نسور اضافه کړله دا خو له خپله نسه په دې ما خبره څوک چې قرآن کې شک کوي دا خو کافر شو کنه کافر ده کنه کافر منافق او کافر شو والبدع دا بدعتیان څوک دي بدعتیان ما مخکې هم درته ویلو چې بدعتیان هغه خلکو کافر دي بدعتیان مسلمان دي که کافر دي هغه مسلمانان دي چې یو څه په دین نه وي هغوی راوړی ده اوس ګوره اوس غوږ شه په سورة الانعام کې مسلمانانو تاسې راوړوي الله جل وعلا وایي چې تاسې کافر ته کنځلې مه کوئ او ده خپله ویل چې دا بدعتیان دي خو بدعتیانو ته وایي رسول الله وایي کنځلې وکړئ مولوي صاحب ګورې کنځلې خبره د کوم عربي جملې څه و
اذا رأيتم اهل الريب والبدع کله چې شک خلق ولیدل او دلته د تا کتاب وایي چې د امامانو په امامت کې چا شک کول دا دیم دروغ په خپل کتاب هم نه خبر لزانه لګیایي وایي کله چې د امامانو په امامت کې چا شک وکړل والبدع او بدعتان چې د امامانو امامت نه منل بدعتي کول موږ اهل سنت والجماعت کې خو ته نه خپل کتاب خبري او نصر خلاصې دلته تقیه کوي نو وایي کله چې مو ولیدل نو وایي رسول الله وایي چې براءت اعلان کړی له دوی نه رسول الله براءت له کفارو اعلان کړی کوي دعوت ورته کول یوه خبره بل خبره پسې واوره وایي واکثروا من سبهم د تا خپل ویل چې دا بدعتیان مسلمانان دي خو په دین کې نوي کارونه پیدا کړي قرآن کې الله څه وایي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله بوتانو ته او څوک چې د بوتانو عبادت کوي مشرکان وي الله وایي ولا تسبوا الذين تاسو به کنځلې نه ورته کوي دلته د تا کتاب وایي چې بدعتیانو ته کنځلې وکړه او بیا دې په تړلی په پیغمبر پسې دا روایات سبحان الله وای پیغمبر علیه السلام ویل د بدعتیانو ته کنځلې وکړه کنځلې څه کوي بیا څه وایي والقول فيهم بالوقيعه د دوی وایي په عزتونو پسې وایي خبرې وکړي څه معنا د تا مور د تا پلار د تا خاندان وغیره وغیره وایي د دوی په ناموسونو بیا څه وایي وباهتوهم تهمتونه ورپسې وتړي قاري صاحب دلته عزت دا عزت دا خبره ده چې دا دلته راغلی دی ته ځان ته عزت جوړه کړی یو څو کسان یو څو جاهلین چې تا پسې جمع سوی ده او ته له ځان نه خبرې کوې دوی د تا خبرې مني نه جاهله ډوزي مه وله عزت مني خبره ته غږ خبره پوهېږي چپ سه راشه دی الله بنده خپل روایت اوس وښیه راشه دا یوه خبره نه ده بل کتاب من مسلمانانو ما ورته ویله چې ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم قاري صاحب ما چاته کنځلې نه دي کړې صبر وکړه قرآن درته وایم صبر وکړه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله څومره سپاره ده دومې سفارې پای ده ان شاء الله الله مې دې غاړې نه بندوي دومې سفارې پای ده دومې سفارې پای ده ان شاء الله دومې سفارې پای ده دومې سفارې پای ده دومې سفارې پای ده او الحمد لله صبر او دوامي سفاري بايده دي سورة الأنعام يوصلوا أتلمبر آيات ده يوصلوا أتلمبر آيات دي سورة الأنعام واستراس دي تا نور كتابونه پسې درته وخیمه ته پوهېږې چې تا کتابونه یو ورته خبره ته غوږ سه ما ورته ویله چې تا ویلو د اهل تشیع کتابو کې راغلی ده چې اهل سنت کنځړې وکوي دا ښه عمل دی ما ورته ویله چې د اهل سنت نامه ماته وښیه چې چېرته راغلی ده چې د اهل سنت والجماعت کنځلې وکوي دا بدعتیان څوک دي خو د اهل سنت ښیي چې ته په خپل کتاب خېټوره نه یې خبر خېټو مخکې د وریجې خوړلې دي اوس په خپل کتاب نه پوهېږي بدعتیان همدا اهل سنت والجماعت خلکو ته چې ته د اهل سنت عالم یې خلکو ته توهین کوي خېټو یې ته خپل خبره ته نه پوهېږې خېټو پېټو د الله بنده ته خېټه نه لرې جرنیټر دې در پسې تړلی ده که خېټه ده سر کې ته غوږ نیسه اتفاق ته یې راوله قاري صاحب داسې ډوزمار د خېټالوژي غږوي راځه اوس ما ته اتفاق کوو ما ته اوس دا اوس اتفاق کوو دا اوس اتفاق کوو راځه اهل سنت څوک دي قربانه که مسمد څنګه ده چې ته خلکو ته توهین کوې چې غوږ ونیسه اوس د سوال جواب راکړه د سوال مطابق جواب ورکړه اهل سنت دي ورونه دي جماعت دي تا څه شي دي اهل سنت والجماعت دي تا څه شي دي ګوره ما دا خبره نه کوم چې اهل سنت څوک دی چوک دی دا اهل سنت والجماعت مننه اف جی صاحب مننه قربانه ګوره اهل سنت والجماعت مسلمان دی لمبر یو مسلمان خاص نه دی عام نه دی مؤمن نه دی مسلمان یې منو مؤمنان نه دي مسلمان دي مؤمنان نه دي مؤمنان نه دی او مؤمنان نه دی مسلمانان دی لمبر یک مسلمانانو دی خو مؤمن خط جدا ده
دا د مؤمن والی یعنی جنت ته بلاړ سي د اهل سنت والجماعت کنه جنت د الله پلاس دی ما پلاس نه دی چې زه درته هغه کوم د اغا صاحب خورامخ کې کړه د اغا صاحب د پسنه در سره کوي دا قرآنی آیات کې الله وايي ما دغه د خبره کوي صبر په دغه آیات کې چې الله جل وعلا وایي چې د بدر صحابه ما صفا کړی دي د شیطان له هر قسم فلیتینه می صفا کړی دي وس دا قرآنی آیات د صحابه په اړه ته معنی او کنه خبره ته وکړه قاری صاحب ما درته ویل چې زه د قرآن چې د الله کلام د زه هغې منم پکې ایمان لرم خو تو خبره بل طرف نه هغه کې تعبیر و تدبیر کوي خبره ته وکړه زه درته وایم چې الله ټول صحابه دې آیات اوس ایمان لري په دې آیات کې ایمان لرم خو ما خبره ته ولې غږ نه یې د بدر صحابه الله صفا کړي دي د بدر کې څومره صحابه مهاجر او انصار له رسول الله سره راغلي په دې آیت کې الله وایي چې ما صفا کړي دي الله یې صفا کړي دي دوی بیا ځان پلیت کړي دي هغه څنګه بشي یعنی الله بیا په دې آیت کې دروغ وایي چې ما صفا کړي دي دوی بیرته پلیت شوي دي الله دلته دروغ وایي خبره ته غږ نه یې کنه ویلي دي زنديق زمانو دا مخامخ نسی ویلی دا مخامخ مسلمانانو نسی ویلی په خدای قسم کوي ویلی سي دا دلته چې اوس پیسه شي وای بیا دوی د بدا عقیده نه ده وای و په دې ځای کې الله جل وعلا دوی صفا کړي خو الله نه خبره وو الله علم نه درلود ورسته وای الله ته معلومه شوه دا خبره ته خپل ځان نه تعبیر کوي زه دا تعبیر نه کوم کنه یعنی به ورسته صحابه پلیت شوي دي نه ورسته صحابه پلیت شوي دي نه چا چې د علي دښمن شو کنه چا چې د علي ولایت نه منو کنه هغه پلیت شو کنه څوک د علي دښمن شوي دي یار خدا ما ته ثابت کړه څوک د علي دښمن شوي دي مطلب د دښمنی دا چې د هغه علي څوک چې علي نه مني ته علي مني ظالمان ان شاء الله ټول مذهب کې دي علي بن هو المنذر ته ثابت کړي علي بن هو څنګه المنذ کړي دا غز د میدان راځه داس خبر چې را ده ته په المنځ کې اچوي نو علي رضی الله عنه فقط متعاد صيغه درته خودلې صيغه وکړه کې المنذ درته خودلې ته خبره ته ما مطلب چې راو ته چیرته دروړی ده ما خبره دلته و ما تاسو ته داسې خبره ده وکړه کنه چې چا د علي علیه السلام چې چا د علي علیه السلام د ولایت نه صبر زبلدی کتاب پریدا صبر نه ګوري مسلمانانو ما قرآن ورته راواخیستل د صحابه او پاکي دي مسلمانانو د بدر د صحابه او پاکي ما په قرآن کې ورته وخودله قرآن نه را سره مني وینا صحابه بیرته پلیت شوي دي نو معلومه خبره ده چې قرآن کې رب العالمین جل وعلا العیاذ بالله غلط شوی ده صبر اوس به چالو کومه مسلمانانو دا د ما په لاس کې مسلم امام احمد غوږسه لګي یو منټ غوږسه د ما په کتاب کې مسند امام احمد ابن حنبل رحمه الله زبر په دې کتاب کې د علي رضی الله عنه المنذر ته ثابتوم ته په ټول مذهب کې اوس د علي رضی الله عنه المنذر ته ثابت کړه په ټول مذهب کې دي زبر په دې کتاب کې امام علي د المنذر ته ثابتوم اوس بدلته دنیا ته خو سي تاسو امام علي منه کې خبره ته خپل غوږ سمو خبره ته غوږ سمو ویلو اوس دا خبره و چې چا علي ونه عمر خبره چیرې ده د ما خبره چیرې حسین صاحب په اسانه خبره یو ساعت متا ته وخت ترک تا ول چې علي رضی الله عنه منم مونږ درته چې د علي رضی الله عنه خدمت ثابت کړي چې څنګه منې مونږ څنګه پتا باندې یقین ولرو چې ته منې جانا نام دې ډیر خایستان هم دا خو خبره ته واکسه خبره ته دا یو ساعت مونږ تاسو ته مونږ نه کوو اول مولوی صاحب نه څه پوښتنه وکړ او هغه خبره چیرته دروړي نه قرآن منې نه کتاب منې نه د خېټې خبرې منې نه عقلي خبرې منې خبره ته غاکسه اوس
تقریبا ته علي رضی الله عنه څنګه منې موږ څنګه پتا اعتبار وکړو ته څنګه منې ته څه دلیل لري علي علیه السلام څنګه منم څنګه درته وایم څه دلیل لري چې زه پتا باندې پوښتم څه دلیل لري امام علي علیه السلام زه داسې منم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ما د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پوښتنه درنه نه ده کړې حضرت علي پوښتنه مې درنه کړې حضرت علي ته څنګه منې زه سم دغه روایت راوړه دوی هم دا یو شی زده د نه غلطي وي عمر غلطي نه نه ته صبر قرآن هم نه وویلی صحیح همدا روایت د خپل مذهب نه ثابت کړه ولې خبره ته غږ نه یو خبرې ته غوږ ونیسو ځه وایه اوس د ما پوښتنه اول مولوي صاحب نه دا و چې تا پوښتنې پرېږده تا اول زه حضرت علي منم ورته یو دلیل راته وښیه چې زه پوه شم چې ته حضرت علي منې ته د حضرت علي مولا منونکی یې د پیغمبر خبره ده پیغمبر په غدیر د عید غدیر ویلو چې وښه په کوم کتاب کې مو راغلي وښایست په کوم کتاب کې مو راغلي راته وښایست وښه ها کتاب نوم دې راته واخله چې د غدیر خم واقع په کوم کتاب کې راغلی دا منقول د مولا په کوم کتاب کې راغلی وښه ها کوم کتاب کې چې تاسو کتاب کې وي بس ته زما کتاب څه کولی ته خپل الله اکبر الله اکبر ما په کتاب هم راغلی ده دا خو وروسته ویل تاسې علي رضی الله عنه نه منئ اوس زما په کتاب کې راغلی ده ته کنر یې همدغه روایت له خپل کتاب نه راته وښیه کنر یې په صحیح سند سره له ټول مذهب نه دې راته وښیه من كنت مولا فهذا علي مولا له ټول مذهب نه دې په صحیح سند سره راته وښیه الله سې شرموي نقطو ته مو نه ده بالکل قاری صاحب محترم کتاب غوکسا کتاب شیخ کلینی کتاب الکافی ویخه ویخه اوس درته ښایم ویخه کامره خلاصه که ویخه زرک دا خو اډوانس کې پته لګي مجهول پرېږده نو ته پرې صبر وکړه هغه پرنسپل پسې راوښېږه چې لوښو خندي نه ته صبر او قاري صاحب بیګا شپه خو نه وی خبر بیګا شو هپی برډې وه هغه بیا څه شی ده زما کامره له غټه که جانان تر څو چې دی حواله پیدا کړي هپی برډې نه پېژنه قاري صاحب محترم ته خو صبر وکړه ته صبر وکړه دا حدیث په کتاب الکافی یارلی حوصله خبره بلې خواته ځي حوصله وکړي دا کتاب په حدیث په کتاب الکافی دا د شیخ کلینی کتاب ده دا کتاب کامره خلاص کله زمره برخه ښه ورکه شوه څنګه ګونګی شو یو روایت پسې ودره چټ جی پی ټي کې خو سم هغه سم نه وراباسلی ښه څنګه کې منشي ورته نو چټ جی پی ټي خو د دوی ده هغه ویلي وي چې بهترین مذهب د دوی ثابت کړی نه د دوی نه دی هسې قاري صاحب محترم څلور ساعته مو انتظار شنولی نه خبر ها لاړې تکبیر الله اکبر ولله الحمد اوس نه قاري صاحب هپی پارټي در باندې ګورم هسې متخدې ده یو یې زه جواب درکوم راشه بره